السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د هر قسم ته ښایسته ډیزاینونه جوړ کړئ. دوستانو که تاسو د خط ډیزاینونه جوړوئ، که تاسو له تصویرانو سره خط لیکئ، یا د هغه رقم تاسو له ویډیوګانو سره خط لیکئ، یا د هغه رقم تاسو یو شعر لیکئ، یا تاسو په یو ډیزاین کې یو نوم لیکئ، نو که تاسو غواړئ چې هر رقم ته ډیزاین کې خپل نوم ولیکئ، یا د هغه رقم په خپل تصویرانو باندې خط ولیکئ، یا په ویډیوګانو کې خط ولیکئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې موږ دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم پریسیټ سو، پروجیکټ سو، ټریننګ سو، د هغه رقم ماسک سو، بیکګراوند سو، سټیکر سو، د هغه رقم بیخي ډېر اپشنان دي. د هغه رقم ګوره دوستانو ته به تاسو راسئ په پریسیټس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په پریسیټس بټن باندې کلیک وکړئ، اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ډیزاین کې خپل نوم ولیکئ، یا د هغه رقم له خپل تصویرانو سره خط ولیکئ، صرف په دوستانو تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم به ګوره بیا دوستانو تاسو راسئ خپل ډیزاین به سلیکټ کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم دا ډیزاین سلیکټ کوم. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو ته خلاص شي. د هغه رقم ګوره دوستانو زه راځم په ټکس کې. نو ګوره دوستانو زه په ټکس باندې کلیک کوم. زه غواړم چې دلته خط ولیکم. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په ټکس باندې کلیک وکړئ، دلته به دوستانو تاسو ایډ ټکس ووایي. نو ګوره دوستانو زه راځم ایډ ټکس کې. اوس خپل نوم لیکم یا د هغه رقم یو بل شی لیکم، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره لیکلی شئ. نو ګوره دوستانو زه راځم ما خپل نوم ولیکئ، د هغه رقم ګوره هغه اوس ټوټل ډیزاینونه دي. اوس که تاسو غواړئ چې دغه په هر ډیزاین کې راواخلئ، دلته دوستانو هغه ډیزاین تاسو ښوولی شئ. او د هغه رقم به ګوره دوستانو تاسو په تابید باندې کلیک وکړئ، هغه به دلته راسي. د هغه رقم ګوره دوستانو هغه دلته رالی، په ایډیټ ټکس کې بیرته هغه خط تاسو ایډیټولی شئ. نو دوستانو تاسو په ټکس سایز کې تاسو کولی شئ چې هغه خط تاسو غټ کوچنی کړئ. اوس که تاسو غواړئ چې هغه خط تاسو هر څونه غټ کړئ او هر څونه یې کوچنی کړئ، هغه دلته دوستانو تاسو کولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو زه بیرته په کلوز بټن باندې کلیک کوم. د هغه رقم سلیکټ کلر کې تاسو کلر ورکولی شئ. په فونټ کې دوستانو تاسو فونټس بدلولی شئ. په بیکګراوند کلر کې دوستانو دغه ته تاسو بیکګراوند کلر ورکولی شئ. هر رقم بیکګراوند کلر چې ورکوئ، هغه کلر دلته تاسو ورکولی شئ. او د هغه رقم ګوره دوستانو بیرته که تاسو په کلوز بټن باندې کلیک وکړئ، او د هغه رقم په ډپلیکیټ کې دوستانو د هغه تاسو دوه نومان اخیستلی شئ. که تاسو بیا ډپلیکیټ ووایئ، د هغه به یو بل نوم پسې جوړ شي. د هغه رقم ګوره دوستانو دغه په دې کې اوس تاسو شاعري لیکلی شئ. د هغه رقم له خپل تصویرانو سره تاسو خط لیکلی شئ. د هغه رقم هر رقم تصویر تاسو غواړئ چې په دغه موبایل کې جوړ کړئ او په دغه اپلیکیشن کې جوړ کړئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو دوستانو زه راځم یو په بل ډیزاین کې مخ غواړم چې خپل نوم جوړ کړم. د هغه رقم ګوره دوستانو په دې ډیزاین باندې ما کلیک وکړئ، او د هغه رقم دوستانو تاسو په ایډ ټکس بټن باندې کلیک وکړئ. اوس که دوستانو دا وارې زه غواړم چې په اردو باندې نوم ولیکم، نو ګوره دوستانو زه راځم په اردو باندې نوم لیکم. د هغه رقم ګوره دوستانو ما په اردو باندې نوم ولیکئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په اردو باندې نوم ولیکئ، اوس په دې کې ګوره دوستانو تاسو خپل ډیزاین ورکولی شئ. باید زه په تابید باندې کلیک کوم. ګوره دوستانو نوم دلته رالی. د هغه رقم په ایډیټ ټکس کې ما تاسو ته ویل چې تاسو هغه خط چیش کولی شئ، ایډیټولی شئ. په فونټ کې دوستانو هغه فونټس تاسو وربدلولی شئ. اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم فونټس ورکړئ، هغه فونټس ګوره دوستانو دلته تاسو بدلولی شئ. که هر رقم فونټس تاسو خوښ شو، صرف په دوستانو تاسو په هغه فونټس باندې کلیک وکړئ. نو زه راځم ګوره دوستانو زه دا غواړم چې دا فونټس ورکړم، او د هغه رقم ګوره دوستانو زه غواړم چې دا یو څه غټ کړم. د هغه رقم ګوره دوستانو دلته تاسو راسئ ټکس ته. کله چې دوستانو تاسو ټکس ته راسئ، دلته به دوستانو تاسو ټکس سایز باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ټکس سایز باندې کلیک وکړئ، هغه خط بل تاسو یو څه غټ کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم هغه خط چیش کوم، غټوم. د هغه رقم ګوره دوستانو هغه ما دلته غټ کړئ، او د هغه رقم زه غواړم چې دې ته کلر پسې ورکړم. نو ګوره دوستانو سلیکټ کلر به تاسو ووایي. نو دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته کلر ورکړئ، د هغه رقم تاسو هغه کلر ووایي، هغه کلر کې به دغه تصویر دلته جوړ شي. نو که تاسو غواړئ چې دغه تصویر اوس سیو کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو تاسو په سیو فوټو باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم به هغه ستاسو د موبایل په ګیلري کې سیو شي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې د هر رقم ته ښایسته ډیزاینونه جوړ کړئ. د خپلو تصویرانو سره د هر رقم ته ښایسته خطونه ولیکئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، او د هر رقم ته د ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.